بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو او نازولو ملګرو. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره په یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوم. که موږ وګورو نو نن ورځ له جهالته ځینې ورونه او خویندې داسې الفاظ کاروي چې د هغې په کارولو سره انسان د کفر تر حده رسیږي، خو هغه بیچاره خبر هم نه وي. په همدې خاطر موږ دلته د ځینو هغه کفري الفاظو څخه یادونه کوو تر څو علم ورباندې حاصل شي او هڅه وشي چې په ژبه باندې ونه ویل شي. خدای مکړه کله چا څخه داسې الفاظ وکارول شي نو زر دې کلمه ووایي او خپل ایمان دې تازه کړي. دوستانو دا ډیره مهمه موضوع ده، د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. اول، اکثر وخت چې چاته وویل شي چې دا ګناه مه کوه، الله تعالی جل جلاله به دې جهنم ته واچوي، هغه په ځواب کې ورته وایي چې زه یې له عذابه نه ویریږم، نو دا داسې خبره شوه چې انسان د کفر تر حده رسوي. دویم، اکثر وخت چاته وویل شي چې ان شاء الله دا کار به دې وشي، هغه ورته وایي چې زه یې بې له ان شاء الله کوم. دریم، یو غریب کس بل مالدار شخص وویني نو ورته ووایي چې یا الله دا نو انصاف دی چې دا کس دې دومره مالداره پیدا کړی او زه دې غریب پیدا کړی یم. نو دوستانو په دې الفاظو باندې هم الله تعالی ناراضه کیږي. څلورم، اکثره وخت چې د چا زوی یا لور وفات شي نو هغه وایي چې بس خدایا تا زما په زوی یا په لور باندې وس رسېدو، یا وایي چې بس خدایا زما دا زوی او یا لور دی لیدلی وو. نو دوستانو دا هم کفري الفاظ دي، باید له داسې الفاظو څخه ډډه وشي. پنځم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ټوکې کول او یا ورپسې ریشخند وهل. شپږم، ځینې وخت خلک یو ظالم انسان وویني نو وایي چې ملک الموت یعنی د مرګ فرشته راغله. اووم، د قرآن کریم د آیاتونو معنی په ټوکو اړول. اتم، په مسلمانۍ باندې د خفګان احساس کول، مثلا یو څوک وایي چې فلانی مسلمان دی خود به رشوت خوري، یا زه مسلمان یم ځکه غریب او مسکین یم. نو دوستانو دا هم کفري الفاظ دي. نهم، داسې خبره کول چې قرآن کریم او انجیل یو شی دی چې په هر یو باندې عمل وکړي هیڅ مشکل نه لري. لسم، د کفارو د خوشحالولو لپاره د هغوی په مذهبي میلو او اخترونو کې ګډون کول. یولسم، یو څوک وایي چې زه به په شریعت فیصله نه کوم، راځه په جرګې به یې سره معلومه کړو، یا یو څوک ورته کوم اسلامي حکم بیان کړي دی ورته ووایي چې نعوذ بالله دا هوایي خبرې دي. دولسم، د شراب څښلو یا زنا کولو یا قمار کولو په وخت بسم الله الرحمن الرحیم ویل. دیارلسم، مسلمان ته کافر ویل یا کافر ته مسلمان ویل. څوارلسم، د الله تعالی جل جلاله لخوا حرام شوي شي ته حلال ویل یا حلال شوي شي ته حرام ویل. پنځلسم، له داسې شیانو څخه انکار کول لکه دوزخ، جنت، ملایکې، کتابونه، پیغمبران او همداسې نور. شپاړسم، یو چاته د غصې او درد په وخت کې ویل چې نعوذ بالله چې د خدای زوی هم شي ولا که دې پرېږدم. دوستانو دا هغه خبرې وي چې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او اکثره وخت یې ځینې خلک کاروي. نو دوستانو موږ تاسو د مسلمانانو په توګه باید له دې خبرو څخه ځانونه وساتو. دوستانو ډیره مننه کوم چې ویډیو مې سره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مې وي مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ، خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل لا شریکه کړئ چې نور ملګري هم له دې ویډیو نه ګټه واخلي، او زموږ چینل سبسکرایب کول ورسره خوا کې د ګونګرو نشان وهل مو هیر نشي. ډیره مننه.